الله جل جلاله د دغو ټولو ناجوړیو علاج په دغه ټکي کې نغښتی. انفاق وکه، زکات په صحیح انداز باندې ادا که، قریبانو تی ورکه، خپلوانو تی ورکه، پر دین یې مصرف که، پر دیندار خلکو یې مصرف که چې ستا د نفقې په وجه باندې دین ته قوت راشي. مجاهد تی ورکه، طالب العلم تی ورکه، یو بل داسې چا تی ورکه. نو داسې کله تا زکات ادا کوي، د خپل قریبانو حق دې ادا کوي، وسیله رحمي دې وکړه. یا وارې خو دې خور وت کړې وه، پر خور باندې خو دې یارې 10 لکه روپۍ اخیستې وې، هغه خو دې تخته کړې وې په خپل. بیا یې نو ستا په مال کې حق و، بیا هغه هم دې ول چې دا یو زما اختر دې کولی، تا دا دونه اخترانو باندې موږ نه رسېږو، راویې بخښه ته څه کوې؟ دغه وسیله رحمي دې نه وکړه. اول راسه دې خور ته خپل حق ورکړه، الله ورکوي. دا څه دنیاوي چې زموږ دي په دې ټولو کې حقونه شته، وچ کلک په زور هم قبضه کړي. داسې سړی خپله دنیا نه سای پېښولی چې وایي زما په دنیا کې د چا حق نشته. ورکړه دا حق کې نه ورکوې. بیا د شریعت څه خاصې طریقې دي، هغه طریقه خو ورسره مستعمله کړه. یو طریقه ده په شریعت کې راځي، د تخارج مسله ورته وایي. تخارج چې یوه سړی خپلې خور ته ووایي چې خورې حسابونه خو په مابین کې ډېر دي، ته څه کوې؟ دا 10 لکه روپۍ به درکړم، حج به په وکې زیاتې قرار نور ما ته ابرار راوکړه. دې ته تخارج وایي. دا هم یو طریقه ده. په دغه لوړه خوا کې یو سپین ږیری ملا صاحب ده، په دا لوړه خوا کې در ښیم یې نه، دا چې تر موږ لوړ ده زیاتې، نو تر موږ لوړ خو تر کابله پورې کیسې شته. سپین ږیری ملا صاحب د تر ما مصر د تر ما سپین ږیری د ډېر دنیا لري. 2 زامن دي، 6 لوڼانې دي، کرارې خلک د کلي م راوستلي دي، زامن یې م راوستلي دي، زیاتې ویل دي چې ګورئ تی پر ما شهیدان سي، زما مال د دغو 2 زامنو د دا لوڼانې مې حق نه لري. کلیوالا چې په دې خبر سو، ټول کلیوالا رالویول، زما د هم د زامنو د لوڼانې حق نه لري. دا د اساس کښېښوئ. ولې کاکا یې وم پلانې خېلو ته ورکړې ده، یې وم پلانې خېلو، نو بیا ټول خلک چې دلته سره راشي کلي کې ګډوډي پېښېږي. دا سپین ږیری ملا ده، دا اوس یې داسې یو کار کړی دی چې اوس ما او تا وویني، پر ما او تا ځان راکوي لانه، وایي دوی خراب دي، اوښتي دي، وایي زه سم یم. دغه ناجوړي دي، ناجوړي زیږي یو په بل پسې. نو داسې ته دا انفاق وکې، هر حقدار ته خپل حق ورکې، پلار کې ورکه، خور کې ورکه. نو ته خو ګوره دی غاصب یې، له پردي سړي هم ځکه نه سای لاندې کولی، له خوره دې لاندې کړې، له پلار له خوره دې لاندې کړې، له پردي خو یې لاندې کولی. هغه چې ورته ووایي چې دا زما حق دې را کړی، وایي صحیح ده، حق خو به درکړم، ولکه دې نو بیا زما کور ولیدی، سپین سترګې ښځه یې حق غواړي، ما کور دې بیا ولکه ولیدی. نو دا کچیری یو سړی د قریبانو ته حق ورکي، پر یتیمانو رحم وکي، د مسکین د مسکنت غم وکي، د مسافر د میلمانه غم وکي. دغه ناجوړي چې ما درته یاد کړې دا ختمیږي، او په انسان کې کمالات راځي. د جود صفت راځي په انسان کې، جود د الله صفت ته ډېر لوړ صفت، سخا په انسان کې راځي. د انسان هغه د مروت کمال ژوندی کیږي، نو انسان کې کمالات راځي. د دنیا محبت یې له زړه ووځي، آخرت خواته میلان راځي، دا بیا کمالات کې راځي. نو د دغو ناجوړیو د لرې کېدو دپاره او د دغو کمالاتو د جمع کېدو دپاره الله دا طریقه راوښو. دا خو یوه ګټه ده په انفاق کې. ګټه دا ده چې د سړي خپل شخصیت له ناجوړیو خلاصیږي او خپل شخصیت کې کمالات جمع کیږي. دا دی یو. بله ګټه د انفاق دا ده چې په کورنۍ کې جوړ راځي، محبت راځي. پلار ته شی ورکړي، پلار در سره خوشحاله وي، در سره محبت وي. مور ته ورکړي، مور در سره خوشحاله وي، در سره محبت وي. او ورور ته ورکړي، هغه در سره خوشحاله وي، در سره محبت وي. هغه بل خور ته ورکړي، هغه در سره خوشحاله وي، محبت وي. نو په کورنۍ کې حتی په کلي کې جوړ راځي. ځکه په کلي کې چې پر یتیم ترحم وکړې، رحم پر وکړي، یتیم هم در څه خوشحالوي. دا نور د کلي خلک هم چې پلانی د خدای نه وکړي، مسکین ته یو لاس ونیسي، مسکینان هم در څه خوشحالوي. نو دا کلي کې یو قسم خوشحالي و الفت و محبت جوړ راځي. نو انفاق دا تاثیر لري چې هم د سړي شخصیت کاملوي، هم په کورنۍ کې اصلاح راځي. ځکه کورنۍ کې چې د هر چا حق ادا سي، هغه لا بل سره محبت کوي، بیا نافرماني نه کوي، بیا په کورنۍ کې جنجالونه نه راځي. او چې د چا حق نه ورکوي،
د زوی حق نه ورکوې، د ښځې نه ورکوې، د ښځې مور سره دا وایي چې دا د نن مې مسافر ته ډوډۍ ورکړې وه، د دا دعوه وه، دا کورو کې دا مشکلات پیښېږي. د زوی در سره ورانه یا بله ورځ مې میلمانه راوستلي ور سړی سره وابطو تعلقات لري. تا تور ګردم جوړ کړی و، وتې ننوتې زوی دې د خلکو له مخه وځوراو، هغه داسې یاره بابا خو دې الله د مځکې تر نس وباسي، رنګ دې د دې بابا ورک سي، خو پزه یې را پرې کړه. دا مه کوه. هر څوک خپل روابط لري، تعلقات لري. یو ورځ که د زوی میلمه راوستی په ښې طریقې، او پام پر کوه، داسې لډر خلک، لنډور خلک چې هغه راولي، اخلاق یې ورسره خرابېږي، هغو ته مسؤول دي. او چې د غیر ماجته یو مسافر را رهي کړی و، ستا توره دعوه وه ورته، نو دا بیا مناسب نه دی. بیا د زوی زړه غټېږي. د زوی تسلي هم کوه، د لور هم کوه. لور به د پلار تسلي کوي، ښځه به د خاوند تسلي کوي، انو کور کې جوړ راسي. او دا پر دا دنیا جنجالونه راځي چې د هر چا خپل حق ورکړي، بیا جنجال ختم. نو دا الله جل جلاله د کورنۍ د اصلاح دپاره دلته یې راوړی یم په دغه سلسله کې ده چې د کورنۍ اصلاح راځي په انفاق سره راځي. او انفاق داسې مسله ده چې دا له سیاست الملک سره هم تعلق لري. که غنیان خلک پر مسکینانو باندې خپل مالونه مصرف کړي او پر خیریه ادارو باندې خپل مالونه مصرف کړي، لکه د مجاهدینو صف، طالبان، مدرسې، نو دلته به د مجاهدینو صف هم قوي سي، د کفارو دفاع هم کولی شي، علمي سطحه د خلکو به هم لوړه سي. او که ته بخل وکې، نو هلته د مجاهدینو صف هم کمزوری کېږي، بله ورځ کافران راځي در څه وړي. او دا د علم سطح هم ټیټېږي، ولې نو طالبانو ملایان زیاتې څه وکړي، زیاتې بس جهل راځي. چې علم کم سی، جهل غالب سی، خود به خود نظام خرابېږي، غله ډېرېږي، بد اخلاقه خلک ډېرېږي، اخر دې بله ورځ کور در سره کوي، روپۍ در څه وړي. چې صالح خلک ډېري، خلکو کې علم وي، خلکو کې پوهه وي، نو خو امن راځي. چې تا خپل مال ټینګ ساتلی د بل آیات کې راځي ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، دا د هلاکت ده. اخر خلک لنډور جوړېږي، بیا یې در څه وړي، خلک جاهلان جوړېږي. نو په انفاق کې الله داسې تاثیر یې ده چې اسلامي ټولنه هم قوي کوي. نو انفاق در سره اړخ لري، هم د سړي په ځان کې اخلاق ښه کېږي، هم په کورنۍ کې د کورنۍ اصلاح په راځي، هم د ملک